وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. Jadi ayat yang 8 zikr Nabi ke yaum banda dafal rab raswan ke yaum tanati ke no alamat dafal banda waqtana aswan qabl shani nuzul di ayat ini dri riwayat yang riwayat sedang ini ja'a arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'afar adwi aqribun rabbana fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Namagrab nisdine Penisdi nuci pakalar sualu. Au pelini nuci jawab tawazu nuci jawab kedua. Allah ayat awalnya wa iza sa'alaka ibadi kalat sual ka istasul bandigan sama anni kumara zaman kino fakibni qarib sanisdi. Ujibu qabla da'wat ad-da'i doa kunci waqtana kunci idza da'a sawaq doa kam waqt doa ala wa yusad tasbah Allah zaman asas syariat dos ada asli tidak ada waktu mengharapkan yang kedua awal bersedekah sukses sedekah kai daman semushkin nishta waskai yang kedua bersikap masalah rasul sukses sikar kai suwak dua masalah nishta waskai untuk tabatnya masalah untuk fikir yang fasilat doa dan fasilat doa kita hadis ini riwayat takriban sesyalkan 300 riwayat macam fasilat doa daya masalah jadi kalau khulasaat ibadat की अफजल इबादत दादा अल्लाह ने सवाल और अल्लाह ने होता है बंदा के शान सर लाए अल्लाह ने चुने वो इन चीज़ों सवाल को अल्लाह ने होता है तो अल्लाह ने हुआ बाकी सदा चुने दुआ असर शे और कना आओ दुआ असर शा कदा दुआ असर नरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर और उहद और तबूक के मैदान की दुआ करें खुद दुआ असर दे कद दुआ असर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर फारूक से
دعا نه خود دعا اثر شته دا الله د نبی په خبره دعا کول ثابت دي او دعا نه اثر د دعا شته اوس په صوفي چې زما عقل نه مني زمونږ او ستاسو شریعت ورې د عقل تابع نه دی دا څومره علما چې کوم مسایل کوي او هغې د عقل مثال وایي نو علما وایي وایي دا تمثیل او دا تشبیه د عقل د مسلې شرعیې سره دا استاد چې دپاره د وضاحت او د پوهې ده داسې نه ده چې من عقل د دین دپاره اصل دی د دین دپاره اصل اصول د شریعت دي او هغه مني مخکې د عقل دا یو ځانته مسله ده فلاسفه او متکلمینو په منځ کې ذکر ده نو اثر د دعا ډېر نمبر دعا شته او نشته نو په قرآن کریم او متعدد آیاتو کې الله پاک کلمات د دعا ذکر کړي الفاظ د دعا ذکر کړي احادیث کی طریقہ تو دعا ذکر دا سو دعا ذکر کرے دعا بنا سکے چلا سنا مقبول تکے سمرہ میں مقبول تکے دا سینے سر موافق کریس اول بدرود شریف وائے آخر بدرود شریف وائے اور دنیاس کی مسوات اس کو کوئی زمان سوال تبلیغی نو ادب المفرد کی امام بخاری اور روایت برابر ہے چلا تو مومن دعا قبل ہے اور بدیشت چی مومن رزق پاک سوال پر اخلاص کئی او دا سوال دکت شان سر موافقی اللہ دا خود پاک خیر کر زورے اللہ دا مومن سوال او کلا کلا سوال دے کئی خود دا شان سر موافق نہیں اللہ دا آگین بدلا دا تاخیرت نکلی گئی ادب المفرد کی روایت پر آگئے نبی اسلام کو اسلام مبارک فرمائی تو رضا قیامت میں سڑے رہا کو دشکی اللہ با مقدیر وہی اجر ہوئے کرے دیری کئی بئی اگر وہ الہ ما خود عمل ہوئے کرے دادا کن زائن رانے رب کریم بولتے ہوئے داستانا دعاگانی تا دنیا کی مفتوی ما تارا دنیا کی درکڑے نے ویدہ داغی سنگا آخرت کی منت کی خدا نو حدیث کی ناس سے الفاظ کی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی تا مومن کو کوئی کاش خدایا کہ زمان دنیا کی یو سوال نوے قبول شوے و رکھو تلال آخرت نو سوال او دعا اثر او خیر شد دیکھو مسئلہ دار بزر چنہ مزدفر مسئلہ دعا کئی ہوئی بدلتا دو مسئلی یودا چکم منس پسی سنت شتا ندتی فرد اور سنت اور پمینس کی بات دعا نکلے اکثر خلق فرض کی سنت پات او دا کوئی کتابوں لکھنی جدی منظر نمونے لکھنی نماز فقین نمازان نماز مطلق تاتا خانیہ یو فتاوانا دا اخلاف اغین نو چکم کنس پسی سنت شتا نو پدی کے بعد مومن مسلمان دا فرض او سنت قومیانس کی صرف تم رکھینی کہ اللہ عمان السلام رکھتی ہوا ہے مسئلہ میں تو مسئلہ مانی دلیل فتاوہ حقانیم و دریم جد کی فتاوہ فریدی و دریم جد کی علامہ ظفر احمد عثمانی سے و اعلاء السنن کی دا جامع بنویی یومی شیخ الحدیث علامہ یوسف بنوری سے فمعارف السنن شرح الترمیزی کی
هغه خدا سي الفاظ دي وای دا زموږ په زمانه کې چې د فرض او نفل څوک ناس دي او دا تسبیحات کوي سبحان الله الحمدلله وای دا بدعت دي دا صحیح نه وي په دې الفاظ کې لیکلي چې الفاظ دی ویلي او کتاب دی ویلي او مسله پکې نه وه نو د خاص صحابه مصطفی او دا څنګه چې حواله نشي او یا عبارت نشي الحمدلله دې عبارت راځي سارا دغه شان په امداد الفتاوا کې شتمري تانوي سے فتاوا رحیمیه او امداد الاحکام د ظفر احمد عثماني سے کتاب الفقه على مذاهب الاربعه فتاوا شاميه او فتاوا عالمگیری فتاوا تاتارخانیه د ټول فتاوا بالاتفاق لیکلي چې کوم منځ په فرض او سنت شتا نو د دې فرض او سنت په میانس کې با صرف اللهم السلام وایي او بیا به ضرب وکړي او د بخاري شریف نه ادا علامه عینی کړی دا باقي کی روایت راوړې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه واسطه چې کوم فرض او سنت شتا انت د دومره زر پاسې نه کسرې چې بچای تک وایي او کوي حواله نقد نه فرض فرض کوي دا کوم خلک چې په جماعت کې فرض کوي او دغه نه بعد یا سنت او دا سنت او د فرض په میاس کې ناز یو شي کوي دا براسه بدعت او اتقا على مذاهب الاربعه لیکلي چې دا د احناف مذهب دی نه دا ځان سره جاتے کې اوس کې یو سره وایي چې پلانې شیخ سے به چې نه کوي نو دا غلط سوال دا سوال کوي ذکر شدید فی المناظرین لیکلي نور کتابونه لیکلي چې ورته کې ما دلیل چلیږي سړی با نه چلیږي چې پلانې کوي او پلانې نه کوي پلانې کوي یا نه کوي پس دا د ځان نه کا استاد یو شیخ یا چې پلانې شیخ یا هغه چې نه کوي دا ته خپل د شیخ دغه چې ما سره حواله اشیخ سے مونږ دي حواله وکړو خدا خپل کار دی او د مسالې کار دا چې کتابونه لیکي او چې کتاب کې نو دا احناف کتاب کې نو د دیو بنیاد کتاب کې نو بیا وځو نه تاسو دا دې برابر نو یو ما سره حواله شته وخت ما سره وفا اوس چې کله سره د موږ نه فارغ نو بس د فراغت د مجنبا دعا نو معارف السنت لیکلي دا د جامع بنوري شیخ الحدیث هغه د ترمذی شریف سره هغه وايي مستحب ده چې امام دې مقتدیانو ته مخ راوړي او امام دې دعا کوي او مقتدیان دې راوړي او دا حواله کې نمبر فتاوا حقانیه اول دین کې نقل کړی دا په صفحه یو سل شپږ اتیا ارزنا حواله فتاوا شامل کړي کله چې سره د مصطفی فارغ شي مصطفی فارغ کېږي کله چې سنت کې واجب دي مستخلاص مذکور رواني دلته دعا فتاوا لګي نکړي چې دعا بحر الایت نکړي مصطفی دعا کوي مراد الفلاح لنور لسا شاکلا اغیب نکړي بیا دې باندې او بل شرح القحطاوي اغیب نکړي دا زموږ د احناف کتابونه پاتې شوي مایا رسول او مسانید صحیح روایت جدا متون الحدیث صحیح ابن حبان صحیح ابن خزیمہ مصنف الطبرانی عمل اليوم والليلة بخاری مسلم نسائی یہ ټول کی پر روایت او حوالی میں نشتی دا څنګه چې حواله مسله دا کتابونه سمې مسله اوس څه کار شوی او ځان ته تجوید نه وي او ځان ته دیوبندي وي او دعا نه کوي دا عمل ته تجویدات وکړه چې دې نه راځي دې په خطا کې کتابونه صحیح دي دا ګل باندې چې په مناظره کوي او زبردست مناظره کوي خدای دې کوي دا عمل دې
مقصد ملا دی چلا کوم دعا چې د سنتو نه بعد کیږي دا اصل کې د سنتو نه بعد نه دا بعد الفرائض من الصلاه دا چې کله د موږ نه فارغ شي او د عبادت نه فارغ شي بیا دعا کوي اصل مسله دا ده اوس ګورئ موږ ماسپخین کې سنتو نو پس سنتو نه دعا مازیګر فرض پس فرض نه دعا ما خام سنتو پس سنتو نه دعا ما خدای چې ویلو نو پس ویلو نه دعا اوس کو سوای چې دا سنت متممات ته فرض دي او مکملات ته فرض دي دا پر یو بل مسله ده او دې هغه له خام خلق افکار شي او دا خپل ځای معلوم دی چې زما باندې اثر ته کوم ځای شي دا زموږ استاد مذهب دی ورته د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب نه د مستقیم کتابونو حواله کړي نو کله چې موږ نه فارغ شوي سنت مخلاص کا واجب وکړه او ټول مستمان شو تسبیحات او تسبیح ویلې بعد کاری نه لازم ورته او دعا اوس بعد شو دا مسله چې دعا په څو سره کوي دعا سره کوي درې سره کوي یو ځل کوي یو سړی یو ځل دعا وکړه اون صحیح کای دوه ځل وکړه اون صحیح کای درې کله وکړه اون صحیح د درې سره دعا کولو روایت ابو داود شریف راغلی انت روایت راغلی نبی صلی الله علیه وسلم کان اذا دعا ثلاثه کله چې حضور مبارک دعا کولا دعا به درې سره اوس کو سوي چې دعا به درې سره کولا دا به درې سره وی نو تعریف کو دعا په ابو داود شریف راغلی دعا وسنګه کې دعا بنا سکه چې تاسو ته وکړه نبی شریف کوای حمد الله تعالی کوای بیا به دعا وکړي او بیا به الله سبحانه و تعالی باندې دې دعا دا سوي درې کله تا کول کله به دعا کولا دا سوي درې کله تا کولا نو څو کوم حالت نه چې څو دعا کوي دا څه چې څو دعا نه کوي یا دې نه جوړ دی یا دې نه جوړ کې آسان خو معلومات ورته کله کله سره دې بیماری نه کیږي فاصلات معلوم دي نقصان دا احناف کتابونو او علماء دیوبند کتابونو حواله کړي دا مختصر وي باقي ورې څو کوئی چې په نو بالکل صحیح 24 فیصدی کاری مسئله نشته او بیا پر نور روایت راځي دا نه اصلي مشتمونه خروال وي یو څو د پات دې چې موږ تاسو ته مسله راشي دا دعا مسله قرآن کریم وایي ها بل ځای کې قرآن کریم کې روان ورځ د قیامت باندې الله پاک جهنميان ته وایي احسبوا جهنم کې ورچې اته لسم سوال کې کړي الله تعالی تفسیر وی دا ما رسول کی دا الله سوال دی دا الله دعا دی او یا رسول کی عبادت نور کې دعا کوي کې دی او سبحان الله څنګه غالي وي دا ته الله تعالی کې چې ورې شاه واذا سالك عبادي باون کې سوال کوي سانا بندگان تما عني فبارك فإني سجيم قريبي ونزليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح وعد لكل بعدد كل ما يحب الله جل وعلا معك تفسيرات